السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ په ټولنه کې یو له ناوړه عادتونو دا دی چې موږ په خپل لاس په خپل ژبه باندې بل مسلمان ورور ته ډېر زیان رسوو. تاسو په دې باندې پوهېږئ چې موږ ته زمونږ د بدن د اعضاو په واسطه باندې څومره زیات عظیمې د ګناهونو پیټې موږ ته جوړېږي په هغه دنیا کې. یعنې موږ د ژبې په واسطه باندې که د کوم مسلمان ورور غیبت کوو نو دا موږ ته ګناه کبیره ده. په لاس باندې په سترګو باندې یو څه وینو نو په دې ډول باندې زموږ د بدن اعضاوې چې دي دا مستقیما لکه څنګه چې انسان د اعضاو د په واسطه باندې جوړ شوی دی همدغه اعضاوې دي چې د ګناه او د ثواب سبب ګرځېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجمع صحابو کې ناستو صحابه کرامو ورنه پوښتنه وکړله چې یا رسول الله بهترین اسلام څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمیل چې بهترینه مسلمان په تاسو کې هغه دی کوم چې د هغه د لاس او د ژبې د شر څخه بل مسلمان ورور په امان کې اوسي. متاسفانه دغه ناوړه عادت چې زمونږ د لاس او د سترګو او د ژبې یا د نورو اعضاو په واسطه باندې مونږ ګناه کوو، متاسفانه بیا باید ووایم چې موږ د ثواب لپاره ډېر کم کار پرې کوو. یعنې موږ کولی سو په دغه ژبه باندې کوم مسلمان ورور ته بده خبره ونه کړو. په دې ژبه باندې موږ کولی سو چې ثواب خواته لاړ سو او د الله پاک ذکر وکړو. د الله پاک اذکار ویلو سره موږ ته هغه دنیا ښایسته کیږي. په یو سبحان الله ویلو سره تاسو پوهېږئ څومره عظیم ثوابونه انسان ته رسیږي. نو باید کوشش وکړو چې مونږ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې بهترینه انسان بهترینه مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې د شر څخه بل مسلمان ورور په امان اوسي. نو مونږ هم باید کوشش وکړو چې خپل لاس او خپل ژبه په کنټرول کې وساتو. دې سره څنګ کې